ستا په ذکر شي حساس ما د ژوند سخت صحنه د رحمت نظر کواز ما پلور یا الله د رحمت قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو فهم راړو د نعماني نقشبندي اسلامي مدرسې د محتمم الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب یو اصلاحي بیان ته. ما د ژوند سخت صحنه د رحمت نظر کواز ما پلور یا الله د رحمت نظر کواز ما پلور یا الله یا الله یا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن وقال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور وقال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى كتب كتابا قبل الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش متفق عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو د هر چا د ناز او د شفقت د رحمت او پیرزوینی یو حد وي. پلار تر هغه وخت پر زوی باندې د شفقت لاس تیروي تر څو چې زوی د ده په قول وي. مور تر هغه وخت د شفقت او پیرزوینې خبرې د لور سره کوي تر څو چې لور د مور په قول وي. مشر په دنیا کې اصول لادي پر کشرانو تر هغه وخت د شفقت لاس تیروي او نازونه ور باندې کوي تر څو چې کشر د مشر د قول او خبرې څخه اوښتی نه وي. دا زما ورونو په دې دنیا کې یو حد دی، یو چوکاټ دی، یو دایره ده، نظام دی، دنیوي نظام روان دی. خو د رب العزت او رب العالمین په اسماء الحسنا کې د الله د نامه وروسته دوهم نوم الرحمن دی او دریم نوم الرحیم دی. دا چې په دنیا کې د شفقت او ناز یو حد سته، الله رب العزت خپلو بندگانو ته دا ښیي چې زما شفقت، زما رحمت، که ستاسو رحمت حد لري زما رحمت حد نه لري. زه تور سړي ته هم دنیا ورکوم، نادان وي هوښیار نه وي هغه ته هم جایداد و مال ورکوم. زما په مقابله کې 24 ساعته ولاړ دی، کفر اختیار کړی دی، شرک کوي، د یوې ګناه څخه مخ نه راګرځي، ان تر دې چې هغه کسان چې د الله د ذات څخه منکر دي هغوی ته هم زه ډوډۍ ورکوم، رزق ورکوم، نازومې، بارانونه ورباندې کوم، په مال او جایداد
د دوی په عمرو د دوی په اولادو کې برکت ورچو. دغه ذات چې رب العالمین دی الله دی، دغه ذات الرحمن هم دی، دغه ذات رحیم ذات هم دی، الرحیم هم دی. ځکه نو د قرآن کریم په شروع کې چې کله موږ او تاسو شروع کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ورپسې د دغه ذات په نامه باندې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د هغه ذات په نامه باندې چې د هغه ذات نوم الله دی، د هغه ذات نوم الرحمن دی، د هغه ذات نوم صفت الرحمن دی، د هغه ذات نوم او صفت الرحیم دی. دا معلومیږي زما ورونو مفسرین فرمایي چې دغه ذات پیرزوینه په دې دنیا کې مؤمن او کافر نه سره جلا کوي. لہذا هغه کسان چې مسلمانان پر سر وهي، مسلمانان زدوکوب کوي، اسلامی ملت اسلامی ټولنې ته په زرها واره تاوانونه ورسول، بیا هم په دغه عزم او هوډ باندې ناست چې اسلامی ملت پر آرامه کښېنني، دغه ذات دی چې د انسانانو ته هم د رزق روزانه انتظام کوي. دې ته ویل کېږي الرحمن. دغه ذات ته ویل کېږي الرحیم. ځکه نو کفار که نور هر څه ایر کي، د الله رب العزت د دغه نامه او د دغه صفت څخه حیا باید دوی ته ودرېږي چې دغه ذات نوم یا صفت دا لري الرحمن. پر ما هم او پر مسلمانانو باندې هم د دغه ذات شفقت او ناز هر ثانیه او دقیقه شروع دي. هغه څوک چې برملا پشکاره باندې پټ هم نه پشکاره یې ګناه شروع کړ، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت او په امت کې چې هر فرد نارینه او ښځینه هر یو ته به بخښه وسي، خو کسانو ته بخښه نه کیږي کم کسان چې علانیه او پشکاره باندې ګناه کوي. دغه بنده یا دغه بنده ښځه یا دغه بنده نارینه چې پشکاره باندې ګناه کوي، الله رب العزت حاضر ذات، ناظر ذات، الله رب العزت بصیر ذات، الله رب العزت سمیع ذات، دغه ذات دی چې دغه بنده په هر څه باندې خبر دی، ویني هم چې ګناه کوي، مګر بیا هم په اسمانو کې دا فیصله ده چې د ګناهګار بنده ته رزق ورکړي. دې ته ویل کېږي الرحمن. دغه ذات نوم دی الرحیم جل جلاله. ویني چې ظالم پر مظلوم باندې چاړه راخستې ده، ظالم پر مظلوم باندې هیڅ لوريږي نه، زورور پر کمزوري او ضعیف باندې هیڅ شفقت نه کوي او نه یې په دماغ کې ستا، نه د بدن پر رګ کې ستا، خو بیا هم دغه ذات دی، دغه الله دی الرحمن الرحیم ذات دی. په اسمانو کې دا فیصله وکړي دغه سړي ته هم رزق ورکړي. د الله رب العزت رحمت، د الله رب العزت شفقت او مهرباني حد نه لري. زرهاو کلونه وسول د آدم علیه السلام د زمانه څخه ان تر دا اوس غړې پورې د الله رب العزت رحمت و نه درېدي، بیا هم رزق ورکړي مرغانو ته، مخلوقاتو ته، حیواناتو ته، مخلوقات ته، انسانانو ته. د الله رب العزت په لشکرو کې چې هر هغه مخلوق وو، په فوج او اردو کې چې هر هغه فوجي وو، په بندگانو کې چې هر هغه بنده وو چې رزق ته ضرورت درلودي، خوراک او چشاک ته ضرورت درلودي، الله رحمان رحیم ذات هغه ته رزق ورکړي، پرېږدي نه. او تر کومه وخت چې اسرافیل علیه السلام په دې مکلف دي چې باید شپېلۍ پوکي، په یو خاص انداز باندې مفسرین فرمایي ولاړ دي، د دې انتظار کوي چې رب امر راته وکړي چې نور د دنیا نظام صفر، ختم، ګډوډ، تباه، هلاک، اسمانو نظام د مځکو سره ګډ، د مځکو د غرو سره، اسماني دنیا د لاین دنیا سره ګډه. دغه ته انتظار کوي تر هغه وخت پورې بندگانو ته الله رب العزت رزق ورکړي. دغه ذات ته ویل کېږي الرحمن الرحیم. په ډیرو بیاناتو کې دا خبره ستاسو تر غوږو موږ درسولې ده، پر دې شکر وباسئ او د الله رب العزت د عبادت په ځای کې مسجد کې سر پر سجده سي، په کورونو کې سر پر سجده سي چې الله رب العزت د حیواني شکل پر ځای انساني شکل راکړي. کوای حیواني شکل او حساب را سره کېدلې د انساني شکل، نو به کم حالت وي. اوسم په دغه امید زماورونو ناستیو د الله رب العزت په اسماء الحسنا په شایستو نومونو کې یو نوم د الرحمن دی، بل نوم د الرحیم دی، دوهم او دریم نومونه دي. په دغه امید او تمه ناست چې رب د لږ خدمت، د لږ ناسته،
دا لږ ګوړی سمع او اوریدل د یو چا د خولې څخه خبرې ستا په توفیق راوتل الهي په خپل دربار کې د دې ډېره لویه بدله رانصیب کړي او زموږ ټینګ امید او باور دی په ټینګار دا خبره کوو کړې مو هم ده موږ بل داسې مرجع نه لرو داسې یو څوک نه لرو چې هغه ته ویش او اخ وکړو چې ته زما بس خاص وکي رب یوازې هغه ذات دی الله یوازې هغه ذات دی الرحمن یوازې هغه ذات دی الرحیم یوازې هغه ذات دی چې د رحمت او شفقت صفت پکې کې دی دغه ذات ته به همیشه موږ او تاسو مخیو ورزو به هم دغه ذات ته به ژاړو هم بغارې به هم کوو چې رب ما خو خپل کوشش وکړي توان او طاقت کې مې چې څه ستا د دین د خدمت لپاره ما ونه سپمول ستا د دین د خدمت لپاره ما هر څه چمتو اماده او تیار کړ ستا په توفیق نو رب زما لږ خدمت په خپل دربار کې لوی کې صحابه کرام ډېر لږ وه مکه مکرمه کې ډېر لږ وه په شروع کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره یو ځای شو د رسول صلی الله علیه وسلم سره اوژه پر اوژه د نبوت او د پیغمبري رسالې او پیغامونه تر نور رسول د مشرکینو د لاس څخه رسول صلی الله علیه وسلم په ښکارا د اسلام دعوت چاته نه سوی ورکولای پټه بلنه په مکه مکرمه کې شروع شول د دې سړي سره لیدل د دې نفر سره لیدل د دې سره ملاقات چمتو کړي د هغه سره لیدل قرار ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې کله ایمان راوړي ولنسم کولای چې نور دې د اسلام خبره پټه وساتم ولاړی د مشرکینو په صف ورننوتی د مشرکینو په منځ کې د دین اسلام خبره شروع کړله کفار ور باندې رالل حمله ور باندې وکړله او را چپای کې ویوه یو څوک را روان ولدات څخه وي د دې خلکو او د غفاری قبیله پر لار باندې زموږ تجارتي قافلې تیریږي تاجران کومدی ووها او کومدی زدکوب کی زموږ ټول تجارت په ټپه دریږي دا کار مکو صحابه کرام په شروع کې لږه خو الله رب العزت دومره برکت پر دوی باندې کشیر شوی چې اخر 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام رسول صلی الله علیه وسلم ته په حجۃ الوداع کې په اخري حج کې ناست و رسول صلی الله علیه وسلم اوږده خطبه وویل بخاری شریف را نقل کړي لږ کسان خدای رب العزت رحمت ورسره سو او شفقت ورسره سو ناز ورسره سو بیا د ابو جهل چې څومره طاقت و ختم نه کړ مخکې بیانو کې هم دا خبره کړې ده د ابرهه چې څومره طاقت و بیا هم د صحابه کرامو جماعت یې ختم نه کفار داسې راجم سول او نور د دې محمد صلی الله علیه وسلم اخیری ده نور د ژوند اخیری لمحات لحظې ور ختم کړي د پای ټکی ورته کشیر دی چې دغه د جنجال اخلاص سو رب العزت د رحمت فیصله کوي نه خلاصېدلای نسی دا زما بنده او دغه زما رسول دغه رسول سره پاک جماعت د صحابه کرامو دغه صحابه کرام باندې زما شفقت رحمت ستا دا به تر یو ځای رسیږي اخیر دغه صحابه کرام تر قیصر او کسرا ورسېدل سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه تر مصر را ورسېدی په کابل کې شهداي صالحین دغه صحابه کرام تر دې منطقې را ورسېدل حضرت عثمان رضی الله عنه افغاني منطقې ته را ورسېدی پنجګور چې د پاکستان د بلوچستان یو حصہ ده هلته صحابه کرام ورسېدل او د افغانستان په ځینو سیمو کې فاریاب هرات هلمند شاوخوا سیمو کې صحابه کرام رالل دعوتونه پیل کړل تابعین رالل محدثین رالل پیل کړل قلعه بست خو ډیر مشهور ځای دی هلته موږ ډیر علما لرو هرات خو مشهور علاقه ده ډیر مفسرین او محدثین لرو ډیر اولیاء لرو اخر د دغه صحابه کرامو په برکت باندې الله رب العزت دین په دنیا کې نشر او خپور کړي ځینې کسان دا عادت لري که زنوم د اسلام خدمت په پټه پدریږي کته یې کنه رب د خپل قران حفاظت خپل کوي خدا چې تا انتخابي شکر وباس دا چې ابل دغه دین د خدمت څخه باسي هغه دی پر دا باندې د الله رب العزت څخه استغفار وغواړي یو عالم فرمایي وای د چا دنیا چې الله رب العزت په خپل دین او د دین په خدمت کې نه مصرف کړي الله نه غواړي چې هغه ته په خپل دین کې ونډه او حصہ ورکړي الله نه غواړي ظلم ور باندې سوځي د سړی د خپل سرمایه د خپل دنیا څخه ولې د دین د خدمت لپاره یو څنګه شندي هغه عالم په کتاب کې لیکي وای الله فیصله دا نه کړي دا الله دا نه د خوښه چې دغه انسان پیسې دي زما په مقدس دین کې مصرف سي
او بل سړی چې خوار غریب فقیر مسکین دی، الله په اسمانو کې دا فیصله وکړه چې دغه نفر دغه بنده پیسې زما په دالوی او عظیم دین او دغه په خدمت کې باید مصرف شي. ځکه نو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله تعالی د دارالعلوم دیوبند مؤسس دی، بنیاد یې شی دی، هغه فرمایي په خپل کتاب کې وای تاسو د مدرسو تعلق د هغو کسانو سره جوړ کړئ چې هغه متوسط او میانه وي، نه د ډیر خان مالدار سره نه د ډیر فقیر او مسکین سره. فقیر او مسکین خو په وس کې څه نسته، خان او مالدار زړه نه غواړي، متوسط او میانه نفر د هغه بس په خوشحالي باندې د زړه د اخلاص او صدر کې پای کې برکت هم. دغه ذات به زموږ او ستاسو په عمر، زموږ او ستاسو په اولادو او زموږ او ستاسو په خدمتو کې برکت اچي او الله رب العزت کې پر موږ رحمت وکړي. ځکه نو د سورة رحمان په اول آیات کې، د سورة رحمان په دوهم آیات کې الله رب العزت فرمایي الرحمن، دا الله هغه ذات دی چې رحمان دی، دا هغه ذات دی چې رحیم دی، دا هغه ذات دی چې د رحمت صفت لري. الرحمن علم القرآن، دا ذات دی چې انسانانو ته قرآن ورسوي. 1400 کاله دا قرآن روان دی، 1400 کاله، 1400 څخه زیات، 1400 کلو څخه زیات کې دا قرآن روان دی. او دغه قرآن معانی مقصدونه هیڅ نه ختمیږي. علما د کتابونه پر دې باندې لیکي، علما د کتابونه لیکي. د عظیمه ذخیره د کتابو تاسو وینئ دغه قرآن لپاره دغه علماو پیشینه انسانانو اسلافو علماو کوششونه وکړل، خواري وکړلې، الله رب العزت پر دې باندې رحمت وکړي، د خپل دین لپاره چنو انتخاب کړل. الرحمن علم القرآن. د سورة حشر په 22 آیات کې الله رب العزت فرمایي هو الله الذي لا اله الا هو، دا الله هغه ذات دی چې واقعا دغه ذات د عبادت لایق دی. عالم الغیب والشهاده، په پټو او په ښکاره ټولو باندې خبر دی. هو الرحمن الرحیم، دغه ذات رحمان او رحیم ذات دی. څنګه رحمان دی؟ په دې دنیا کې بنده مؤمن بنده کافر په ټولو باندې شفقت ناز، خو په هغه دنیا کې یوازې د ناز سرحد، د شفقت حد، د شفقت یو اندازه او مقدار یوازې د مؤمنانو سره وي. کافران په هغه دنیا کې په آخرت کې د الله د رحمت څخه خلاص فارغه. ډیر خوابدي کېږي ما پر د خپل دین باندې څه قربانوي، ډیر مخابدي کېږي، ډیر خو څه کې په سلو کې 100%، په سلو کې 1% هم مخابدي کېږي. کدل د تنګ او د خواري څخه ډک ژوند را باندې تیر سي، خو قیامت ستا او دنیا ستا، آخرت ستا. هغه په شروع کې شروط الصلات کې چې به موږ او تاسو فقه شروع کړله، الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین. ټول ثنا او صفاتونه د هغه ذات لپاره چې د عالمین رب، د مخلوقات رب، والعاقبة للمتقین، آخري انجام د آخرت شی او شادي. دا ترجمه به موږ ته استادانو کول، لنډه او مختصره. د آخرت شی او شادي د چا لپاره؟ متقین پرهیزګاران لپاره. ډیر نه امیدي نه ده پکار. موږ رب لرو، داسې ذات ستا یپلا تر خپل سترګو یو اوښکه ورته توی که د ټوله وخت ګناهونه در معاف، د ټوله وخت یو وار په اخلاص باندې د زړه یو وار ځوان سپین ږیری فرق نه کوي. هغه څوک چې ټول وخت په شرابو کې تیر کړي، ټول وخت په غلاو کې تیر کړي، ټول وخت په جنجالو ګناهو کې تیر کړي، ټول وخت د بل د حق په خړلو کې تیر کړي، یو وشکه چې توی کې د الله له طرفه څخه معاف، د الله له طرفه څخه بخشش ورته وسو، ا د بنده چې څونه حق په هغه کې ځان معاف کیشه، کني په آخرت کې به حساب ورسره کیږي. په یو وشکه باندې اوښکه لاڅکه ساده لاسونه ورته پورته کړي چې رب ما معاف کا، او د زړه د اخلاص او توبه او باسه معافي. ځکه نو علما فرمایي د حدیث خلاصه هم دا ده چې کله د الله رب العزت د رضا لپاره مجلس جوړ سو او څوک رالی شرکت یې وکړي، خبره یې واورېدله، تر څو چې د مجلس څخه ولاړ سوی اعلانې تللی اعلانې، الله رب العزت یې ټوله ګناهونه په نیکیو بدل کړي. الله اکبر کبیره. دغه ذات رحمان و رحیم ذات دی. د سورة ملک 19 آیات، 20 آیات، 21 آیات. د انسانان دی په فکر وکي، دنیوي د انسانان دی فکر وکي نظام چا جوړ کړی دی. یوازې د مرغانو نظام ته ووري، دوه وزرونه یې الته پاواسي، ځینې مرغان کرملاغ وي کوتري، ځینې مرغان دا وزرونه د غسي شخ نیولې وي، ولاړ وي او یا روان وي.
دا نظام چا جوړ کړی دی؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. د انسانانو دې ته نه ګوري مرغانو ته چې لوړ د پاسه په هوا کې د وزرونه غوړولې دي او راټولې هم. ما يمسكوهن الا الرحمن. دغه کمرغه د هوا کې تکې کړې دي، چا تکې کړې دي؟ ما يمسكوهن الا الرحمن. رحمان ذات دا کار کوي. ځکه نو که ټول کفار سره راوکو چې په اوان کې اوان دستا ورته ونیسي او د دوی د مغزو څخه ټوله تخنیک راوباسي، که د الله رب العزت د مخلوقاتو څخه دوی استفاده ونه کړي نه ټانک جوړولی سي نه تیاره. خامخا به یوه مرغه ته ګوري، بل مرغه ته به ګوري، یوه حیوان ته به ګوري، بل حیوان ته به ګوري. خو د هغه په مغزو کې چې څه استعداد ورکړی دی هغه رحمان ذات ورکړی دی. علما فرمایي د چا تخنیک ته مه ګوره، د هغه چا خالق ته ګوره. که ته د دې څخه متاثره یې چې دا تخنیک ټکنالوژي چې پر مخ تللې د ټانک او طیاره جوړه کړې ده، چا جوړه کړې ده؟ یو چا خامخا جوړه کړې ده، خو د هغه خالق څوک دی هغه ته متوجه سي. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. رب رحمان هغه ذات دی چې هر شی ویني. موت اوس ویني، خبرې مهم اوري. الله رب العزت کی دا ناس سره څه قبول کړي. ورست الله رب العزت فرمایي امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. مشرکین یو ځل لا خبره وکړه ولکه هر مشکل راتلی دوه شان زموږ حفاظت کولای شي، زموږ اولادونه، زموږ مالونه. رب العزت د سوره ملک شلم آیات نازل کړي امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. آیا داس یو څوک ستا چې د رحمان ما سیوا، د رحمان ذات ما سیوا ستاسو لپاره د لشکر سی بیا چې ستاسو کومک وکړي راویښ ستاسو ستا یا نستا. دا غزات چې ستاسو تنها کومک کوي، دا غزات چې د بدر په غزا کې د صحابه کرامو کومک وکړي، دا غزات چې د حنین په غزا کې، دا غزات رحمان ذات چې د احزاب په غزا کې، دا غزات چې د مریسی په غزا کې، دا غزات چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ټولو غزاګانو کې چې کامیابی ور نصیب کړي ده، دغه رحمان ذات ور نصیب کړي ده. سیرت المصطفى د حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمه الله تعالی درواړوي د رسول صلی الله علیه وسلم غزاګانی د هغه جنگونه تشریح کړي دي، ټول فتوحات که صحابه کرام حاصل کړي دي د رحمان ذات په کومک او توفیق باندې. مشرکین چې دا خبره کول چې اولادونه او مالونه به زموږ حفاظت کوي، که جنجال لالی ټکراله اسماني د مځکې څخه یو شی راپورته سو په عذاب اخته کېدلو دا اولادونو مالونه به زموږ دفاع کوي. نه، الله رب العزت ورته فرمایل امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. کفار خو په دوکا او چم کې دي، دوی خطا ایستل سوي دي. چا خطا ایستل دي؟ شیطان. خو د رحمان ذات چې فیصله نه یي څوک ستاسو کومک نشي کولای. د یو سړي نه جوړي مشکلې رب العزت ته متوجي سي، غټ مشکل په یو دعا حل سي. دا کار څوک کوي؟ رب کوي. ځکه نو د ډیرو شانو پر ځای باندې د رب عبادت د رب ذات ته متوجي کیږي، مریضي ټوله شکیږي. موږ خو ډیر عاجز یو، کمزوري هم یو چې بلا د دنیا د جهان د ملکو ډاکټران، طبيبان، پوهان، حاذق ماهر طبيبان ډاکټران جواب راکړي نو بیا مخره اړو د بل طرف دا ول سره څخه په کورو کې داسې ترتیب شروع کړي چې د بلاو د آفاتو مخه نیول شوی وي، د ټولو شانو مخه نیول شوی وي. دا بیانونه مشکل دي، ان شاء الله تاسو تر وجو به رسیدلی یا به تاسو اوریدلی. ورسته الله رب العزت فرمایي امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. که رب العزت ستاسو رزق ټینګ کړي، ستاسو رزق بند کړي، داس یو بل څوک ست تاسو ته رزق درکړي ستا یا بل لجوا فی عتو و نفور. دا کسان خو په سرکشی او په نفرت کې د سپړ مخبراته دي، د خپل سرکشی او نفرت څخه راپورته کیږي. لانه لکه طالب ته څوک ورولويږي، کدو بو خوان تریو، کدو بو خوان خوږ و تریخو، بس هغه ته طالب او بد د ټوله بدن ته رسیږي. د دغه انسانانو ورګ رک ته نفرت ورسېږي، دغه انسانانو ورګ رک ته سرکشی ورسېدل. بل لج فی عتو و نفور. کوشش مجدادي د مدرسو مقصد هم دادی چې د اسلامي ملت او د مسلمانۍ ټولنې ورګ رک ته د فرد ورګ رک ته دماغ ته اسلامي تعلیمات ورشوس. مدرسې دغه مقصد لپاره جوړ دي، مدرسې د تجارت لپاره نه.
دغه مقصد لپاره زموږ خپل دغه مقصد دی. الله دې په خپل مقصد کامیاب کړي چې د نارینه او ښځینه تر خپل وس مطابق د الله په توفیق باندې اسلامي تعلیمات، اسلامي ښوونې، اسلامي روزنه تر نور انسانانو ورسو. نور مسؤلیت د وجود څخه موږ طالبانو ته وایي چې زموږ د وجود څخه دغه کتاب مسؤلیت ولاړ ستاسو وجود ته. دا کتاب درسو نور مسؤل ته به تر شبل چاره سي. زه د غونې پابندوم چې تر اتللې درته مې ویل تا قناعت را باندې کړی اوس یې نو ورسوه، ذمہواري ستا ده. تاسو هم په دې کې را داخل یاست. یوازې طالبانو، علما او ملایان نه، بلکې هر فرد د امت په دې کې راشکیل او داخل دی. که الله رب العزت دا رزق را باندې بند کړي بیا به څه کوو؟ یو غړی خو تاسو فکر وکړئ بیا به څه کوو؟ که رزق بند کړي، اوس یې دا فیصله وکړله چې نور رزق بند، ډوډۍ بنده، اوبه نسته، پیسې ټولې، پیسې خو ورکې سي. د یو چا ګرد سرمایه د سره په بانکي اکاونټ کې کاته کې د بانک سبا سار چې ورسي ګرد ختم شي. کرب داسې فیصله وکړه بیا رزق څوک راکړي؟ لږ چې فکر وکړو هیڅوک نسته. چې لږ فکر وکړو بیا د الله رب العزت نافرمانی زموږ او ستاسو څخه نه کیږي. د سورة فاتحه په اول او دوهم نمبر آیاتو کې رب العزت فرمایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. داغه ذات الله دی، داغه ذات رب دی، داغه ذات د مخلوقاتو پالون کې دی، داغه ذات الرحمن هم دی، داغه ذات الرحیم هم دی. او د سورة بقره په 133 آیات کې رب العزت فرمایي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. داغه ذات څخه به غواړي چې زما عبادت را قبول کړه، داغه ذات تلاسونه پورته کړه چې ته رحمت را باندې وکړه. داغه ذات څخه اولادونه وغواړه، داغه ذات څخه باران وغواړه، داغه ذات ته سجده وکړه، داغه ذات عبادت کوه، داغه لپاره زارترکیاوي او داغه لپاره جنجالونه، داغه لپاره ستړیاوي، یخنۍ ګرمي وګاله، داغه ذات لپاره مد نظر یو نقطه باستا دغه ذات وي. کله کله عسكر ملي اردو تلاشي کوي، چیک پاینټ تلاشي ځای دلیل څخه لابتی درکې دغه چراغ درکې ودرېش، لار یو طرف هم نه ګوري بل طرف ته هم نه ګوري، بس داغه دی مرکزی نقطه دی چیک پاینټ د تلاشي ځای هغه دی. الته باید زو درېږم، چراغ روشن کما، رونا چراغ ولګوم او اندار کښته کما، سلام ادا کما، ترڅو په حفاظت او په ساتنه سره د دې څخه تیر سم. یو نقطه دا و دغه ذات زموږ نقطه سي، مرکزی نقطه په دنیا کې زموږ دغه ذات دی، د سره تعلق دی. او حال دا ما فقط یو مثال وای، یو مثال تاسو د په حوی لپاره وای. اصلا خو په ټوله دنیا کې هیڅ فرد چاره نه لري چې دغه ذات سره تعلق جوړ نکړي. ولی خو هر څه مو دغه ذات سره دی، ژوند دغه ذات سره تړلی. کیف فیصله وکړل ختم، که ژوند نور راکوي که رزق راکوي که را باندې بندوي. استاد او ټیچر به ښه درس وایي، پوره په فصاحت او بلاغت به وایي، پوره خو ته نه درس دکی شاګرد. الله فیصله راکړي تنبل شاګرد به الله رب العزت را مخته کې هغه تیوري زدکی. د ذهین او ذکی او زیرک شاګرد څخه الله کار د دینوانه تنبل چې استاد چې شاګردانو به انډیوالانو به پسخند باندې وها په نمرو کې نه راتلی، نمرې به لږوي، الله بیا د دین کار ځنی واخلي. زموږ سره د دوره حدیث په کال لاسي شاګردان و موږ چې کله فارغ کېدلو 390 کسان وو کې یو زموږ همصنفي اخیری کال د دورې کې ډیر زیرک وو. د استادانو خبرې دغه سپایېدلې چې دوی به کولې د پایېدلې دغه ذهانت هم الله ور کړی وو، د حافظام الله ور کړی وو. خو دا کار کوي چې کله به استاد خبرې کولې چندانې به دغه احترام او عزت په زړه کې نه وو. الله رب العزت دا فیصله وکړه ترنن پوری چې بیا موږ معلومات لرو تر کومه حد پوری الله بیا د دین کار ځنی وانخستی. کله تبه کله ویني کوي کې کله چې په پروت وي او 2 کې به آرام بیا چپاسي. ذهن زیرک مشکل ځای به مشکله شاګردانو چې به همصنفیانو یا د دورې د بخاری شریف شریکو طالبانو چې به کله مشکل وو دته ویل دا ځای بستانه پیات لنکې ول پیاد مې دی په دا ورځ استاد داسې ویل ډیر زیرک. او هغه کسان مهم باید چې کله به نتایج راووتل اعلان دغه شاګرد په دغه نمرو فقط مازی کامیاب شوی دی، نن هغه شیخ الحدیث دی، نن هغه ته شاګردان ناس
الله د هغه څخه کار اخلي. هغه ته حافظان چې په خپل حفظ فخر وکړي چې زنو نور زما سینه د علومو څخه ډکه سوله، تکبر او لوی شروع کړله. الله رب العزت د هغو څخه د دین کار وانخیستی، د ورځې یو پاو هم نسی تیرولی، یوه سپاره هم نه تیروي. هغه شاګرد چې په خپل وس او توان سره یې تر دغه ځای ځان راورسوي، زارۍ خوارۍ هر څه یې کول. الله رب العزت اوس د هغه ټنبل حافظ څخه الله رب العزت شاګردان فارغ کوي، حافظان بستربندي ورکوي. ځیرک سړی به تجارت کوي، هوښیار به یې، ښه موزینې به لري، تجارتي پالیسي به ډېره اعلی او لوړه یې، خو په خپله چالاکي شی نسي ګټلی. بل سړی بیا ساده دوکان، سپېره دوکان، روزانه د ګراکانو پر رش شي، روزانه هره ورځ د الله نظام دی، د الله نظام دی. د دغه ذات سره رابطه ومې ویله چې د دغه ذات څخه موږ چاره نه لرو. په دنیا کې چاره د ورور څخه به وسي، د قریب څخه به وسي، حتی د پلار او د مور څخه به لا وسي، د نږدې دوست څخه به لا چاره وسي. بالا مو سره ورانه ورکه ویجاړه مرازانه درځم، خو د دغه ذات څخه چاره نشته. طالب شاګرد استاد څخه چاره کولای شي، نه در باندې وایم ځم بل ځای او لاړ څه په مخه دي شه. استاد عمر ته وای مرز زما په مدرسه کې پر ما باندې په حجره کې درس مه وای، چاره سره کولای شي، سره ولاړ شي، خوابه دي شي، یا په خوشحالي رخصت سره واخلي. اما د دغه ذات څخه چاره نشته. کم ذات؟ الله ذات. کم ذات؟ الرحمن ذات. کم ذات؟ الرحیم ذات. د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمایي وای ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره واوریدل، د مبارک فرمایله او وی فرمایل ان الله تعالی كتب كتابا قبل الخلق، الله د انسانانو د پیدایش مخکې یو مکتوب او کتاب ولیکي. علما فرمایي چې فرشتو او ملائکو ته امر وکړي. د دې حدیث په شرح کې ځینې فرمایي وای ملائکو ته امر وکړي چې تاسو یو دا ولیکئ. ځینې محدثین فرمایي وای لوح محفوظ هغه تخته په کې هغه څه لیکنې هغه تیارې سوې. ان الله تعالی كتب كتابا قبل الخلق، په هغه کتاب او مکتوب کې څه شي لیکل سوی و؟ یوه جمله وای ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زما تر غضب وړاندې دی. که زه ستاسو د پوهاوي دپاره ووایم، ستاسو د پوهاوي دپاره، که د الله رب العزت رحمت د سلو څخه 80% راواخو، 80%، د الله د غضب څخه د سلو څخه 60% راواخو، نو په 100% کې د الله رب العزت رحمت 80%، غضب یې 60%. ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت وړاندې دی، څوک نه هلاکوم، تبا کوم یې نه، غضب او قهر مې وروسته وي، رحمت مې مخته دی. عمر ورکوم، شزوانی ورکوم، ژوند ور برابروم، رزق ورکوم، انعامات او احسانات ور باندې کوم، نعمتونه ورکوم، خو چې کله دی بیخي تر حد واوښتي تر سرحد، زما غضب ور باندې راسي. کنه د غضب څخه مخکې زما رحمت وي. فهو مکتوب عنده فوق العرش، د عرش د پاسه دا جمله لیکل شوې ده. کما جمله ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زما تر غضب وړاندې او مخته دی. دا د عرش د پاسه لیکل شوې ده. داغه جمله چې څه وخت لیکل شوې ده اوس هم ستا، زما ورونو ستاسو په انتظار. څوک د ګناه څخه توبه باسي، څوک رحمان و رحیم ذات ته ورنږدې کېږي. کم داسې ځوان سته چې نور یې دا فیصله وکړل چې د الله رب العزت رحمت په خپله توبه باندې ځان ته راکشوم، د الله رب العزت شفقت او مهرباني د خپل فامیل په عبادت باندې، د خپل ځان په ځاني عبادت باندې نور د الله رب العزت رحمت ځان ته راکشوم. طالب ته هم دا خبره، عالم ته هم دا خبره، حاجی ته هم دا خبره، رئیس جمهور او وزیر او ولسوال هر چاته دا خبره. آیا داسې یو څوک سته چې په خپل توبه باندې، په خپل شو کارو باندې، په خپل عبادت باندې زما رحمت ځان ته کش کی او زما رحمت ته رانږدې سي؟ داسې یو څوک سته؟ هو، داسې ډېر کسان سته. داسې بیا کسان هم سته چې د الله رب العزت د رحمت څخه لاپروايي، بې پروا نه لري، هیڅ ژوند کوي، هیڅ د دې توجه غم او فکر نه ورسره چې زه خو مړ کېږم، یو وخت د زما پر ځامه باندې هم خلک رانږدې کېږي، داسې سر رانږدې کوي چې خوله مې وازه پاته نه شي. داسې یو څوک راځي چې زما د سترګې راپټې کړي، بس د همیشه لپاره پټي، د دنیا شان نه وینم. کومې ښه اعمال ونه د همیشه لپاره بیا بنا راپورته کېږم، او کومې بد اعمال و د همیشه لپاره بیا نابنا او ړوند. سترګې نو څوک څه به وکړي چې د قیامت په ورځ په اور کې سوځل کېږي.
دغه بنوسترګي د مکتب شاګرد ته، د پوهنتون او لیسې شاګرد ته، د ماسترۍ او لیسانس شاګرد ته، د شخصي سنټر او پوهنځي و ښوونځي و شاګرد ته، د مدرسې شاګرد ته، د مدرسې استاد ته، د مسجد عالم ته، مولا ته، د مسجد طالب ته، د حفظ او د قرات شعبې شاګرد ته، متعلم ته، تاسو ټول عام مسلمانانو ورونو ته او ټول شذو ته دا خطاب دی چې راسي د الله رب العزت سره شناخت او تعلق جوړ کړئ. الله رب العزت رحمت و خپل ځانو تراکش کړي. د الله رب العزت د رحمت ځانونه مستحق وبولي. دا خطاب دی، دا خبره ده او دا اعلان دی. الله رب العزت کې موږ او تاسو ته په دې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت کې په خپل مهرباني او فضل باندې پر موږ رحمت وکړي. الله رب العزت کې پر تاسو پر اولادو، تاسو پر مړو او ژوندو، زموږ پر مړو او ژوندو، زموږ پر قریبانو، نږدې او لرې قریبان دې الله رب العزت رحمت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. د دې پر ځای چې دعا وکم یو څو دقیقې غواړم ستاسو نور ونیسم. اول ستاسو دې په دغه ګړي او په دغه ساعت چې د 1408 کال د ربیع الاول د میاشتې د اولې خور د میاشتې 29 تاریخ او د 1995 کال د جدي د میاشتې 8 تاریخ دی د چهارشنبه ورځ ده. اول قدم کې و تاسو ته دغه نوی کتابتون مبارکي وایي. لږ خبره زه کوم څو دقیقې. یو خو د کتاب پیژندنه ده، د کتاب اهمیت دی، کتاب څومره مهم دی. دوهم چا دا کتاب لیکلی دی، د کومې منطقې دی، د کومې زمانې دی، څوک دی، چیرې تعلیمات وکړل، له چا شاګرد و، څوک استادان. دریم دا چې موږ ته د دغو کتابو په برکت باندې خپل اسلامي تعلیمات او اسلامي تاریخ را معلوم دی. څلورم دا چې د دغو کتابو په برکت باندې زموږ اسلامیت او ایمانیت پر ځای دی، حلال او حرام پر ځای دی، روا او ناروا راته معلومیږي. د کتاب څخه یو اسلامي ټولنه په هیڅ صورت کې هیڅ چاره نه لري. خامخا به په اسلامي ټولنه کې کتاب وي. موږ چې کله خپل د افغانستان تاریخ مطالعه کوو، د مزار شریف بلخ په علاقه کې چې وخت خراسان او اریانا نومېدله، په هغه علاقو کې موږ ډېر کتابونه درلودل. د هرات او په ځینو نورو سیمو کې د افغانستان په نورو ولایاتو کې چې مخکې به یې نومونه بل کم وه، موږ ډېر ښه کتابونه درلودل. خو انقلاباتو څه ذخیرې د کتابورت څخه واخیستلې. په دغه عزم باندې او په دغه خیال او فکر باندې د ډېر کشنیوالي څخه دا اراده به وه چې کتابونه موږ تیار کو او څه ذخیره کره څخه زموږ څخه په میراث پاتېږي، نو باید کتابونه پاتې شي. د الله توفیق و د خپلو قریبانو، دوستانو، د خپلو نږدې قریبانو پیرزوینه وه، کوششونه وه، پیسې به یې راکولې، کتابونه مرانیول، آن تر دې چې دا ټوله ژوند په کتابو کې راباندې تیر سو، په سبقانو کې راباندې تیر سو. د خپلو قریبانو، دوستانو ډېر شفقت او مرحمت و، ډېر ناز و پر ما باندې. الله دې د دوی ټوله جنت ته ورداخل کړي، الله دې ورڅخه راضي سي. خو به هر کای په کلو باندې د کتابو شوق را سره و، اوس هم را سره دی، تر دغه دم ګړی پورې چې ستاسو مخته دغه کتابونه سته. په دغه عزم باندې چې موږ یو ځل بیا خپل اسلامي تاریخ ژوندی وساتو او د خپل ولس لپاره د کندهار څخه شروع، بیا د جنوبي غرب حوزې څخه شروع، بیا د ټوله ملک افغانستان په سطحه باید موږ یو داسې کتابتون ولرو چې د خلکو اسلامي او علمي تنده زموږ په دغه کتابتون باندې ماته سي. تر ډېره حد الحمدلله دا تنده ماته سول. الله رب العزت په دې کار کې موفق کړلو. الله دې نور هم بریا راکړي. نو دا ستاسو بریا او دا ستاسو ویاړ او افتخار دی. د ډېره وخته خو مو دا کوششونه وه، کتابونه وه، را روان وه. اوس الله رب العزت پر دې توفیق راکړي. آینده مو هم دې ته توجه ده او ستاسو توجه هم دې ته را اړوو چې کتابتون یا مکتبه یا کتابخانه یا په اصطلاح هغه ځای چې هلته د انسان د ژوند متعلق هر څه هلته وي، دا ډېر اړین او ضروري دي.
پر دغه اساس باندې موجوده دا اوس چې تاسو ناست یاست دا دغه مرکز نعماني نقشبندي اسلامي مدرسې عام کتابتون دی چې انشاءالله په مرور د زمان د وخت په تیریدو به خلکو ته اعلان هم وسي چې پر ټاکلو وختو باندې محصلین د مکاتب شاګردان د مدرسو شاګردان د مساجد امامان خطیبان کولای شي د خپل ضرورت د پوره کېدلو لپاره عام خلک د خپل خارجي د باندې مطالعه لپاره د خپل معلوماتو لپاره په خپل وختو کې تشریف راوړي د لې مطالعه وکي او د لې څه زده کی او بیا ولاړ دا زموږ عزم دی. اوس مو دا عزم دی چې دا کتابتون د ټول افغانستان په سطح کې خو پر دغه حال پرې نږدو دا به یو عظیمه ذخیره وي. دارالعلوم دیوبند ته زولاړم هندستان کې مشهوره مدرسه الته 2 لک جلده 2 لک کتابونه. دارالعلوم کراچي چې د پاکستان غټه مدرسه ده هلته 1 لک کتابونه دي او نور لوی کتابخانو ته چې زتللم هلته ډیر کتابونه دي. موږ غواړو چې د خپل ملک په سطح باندې د خپل ملک ویاړ او افتخار د خپل افغانانو دغه ویاړ او افتخار په دغه نور هم زیات کو او دغه زیاتول لپاره تاسو څخه چاره نشته. تاسو په دې کې نیمه کتابونه ما په شخصي پیسو رانیولې خو اوس موږ دلته استفاده ځنې کو نیمه مرانیولې زما د اټکل لمخې څخه دقیق حساب مې نه دی کړی د دې شو څخه تر 40 لکو کالدارو پورې د کتابونه دي. خو ځینې به شاید دا خبره سره ونه مني، شاید ځینې کسان دا خبره زما سره ونه مني، خو په دې کې ځینې کتابونه داسې سته چې ما په 50,000 هم رانیولې دي. یو کتاب می په 3,000 هم رانیولې دي او څو کتابونه نن چې ما څونه کتابونه رانیوله هغه د 2,000 سره هغه لیست مکتلې نه دی خو راغلي دي. په دې کې ستاسو څخه چاره هم نشته. مخکې ما هم کسانو ته ویلي و چې موږ غواړو داسې کتابتون فعال کړو چې هر اړخي شان پکې کیږي، ځکه نو زموږ سره د عربي ژبې کتابونه، فارسی ژبې کتابونه، د اردو ژبې کتابونه، انګلیسي ژبې کتابونه، قاموسات، د فقه کتابونه، د اصول فقه کتابونه، د حدیثو د اصولو تفسیر کتابونه او داسې نور د خپل مذهب کتابونه ډېر تفسیرونه تقریبا تر 80 پورې علی هذا القیاس یا پر دغه سلسله په دغه ترتیب باندې موږ ډېر کتابونه لرو چې تقریبا 1,000 قلمه کتابونه دي چې شمیر 15,000 کتابو ته رسیږي. 15,000 کتابو او غواړو چې دا نور هم زیات کو. دا ستاسو په مټ باندې سوي دي چې څه کومکونه کړی دي د نور خدماتو ترڅنګ زماورونو خلک وای په ژوندۍ بڼه یو هم دغه خدمت دی دغه مرکز برکت دی یو کیا دا کتابتون د نور خدماتو ترڅنګ چې تاسو ته دغه مرکز هر خدمت ګوته په ګوته درشودل سوی دی او واقف هم یاست، آگاه هم یاست. یو نن په دغه ورځ په دغه شپه باندې دغه د کتابتون رسمي افتتاح هم د دعا هم کوو او د زموږ کتابتون دی. نور به په دې کې ان شاء الله یو وخت داسې راسي چې بیا به فقط د مطالعې ځای لا بچنده نه دا برابر تنګیږي، ځکه چې د کتابو سلسله موږ نور مغزو را ټولوي زیاتوي. زموږ څخه ما درته ویل که په میراث پاتېږي کتاب دی پاتې شي، بس زما څخه هیڅ شی دی بل نه پاتېږي، یوازې کتاب پاتې شي. دا شان دي زموږ څخه په میراث پاتې شي. نو د دې لپاره مخکې یو ترتیب ما شروع کړی وو، نن اشکاره تاسو ته وایم. زه کله کله په اشارو خبره کوم، کله اشکاره خبره وکم. که په اشکاره باندې چا خوا بدول دا دغه سړی کمزوري ده، زما کمزوري نه ده. دا دغه هغه به برداشت نه لري، هغه د برداشت هغه تحمل او د برداشت قوت به کمزوري. خو ته توهین دی چانه کو. مخکې ملګرو ته ویل مال تاسو په خپل کورو کې یو صندوق کښېږدئ، پیسې ورچوئ. زه د هر نفر څخه یو کتاب غواړم. د څو کتاب؟ د نیمکې، د افغانۍ، د دویې، د لسی، د پنجې، د شلي، د سل افغانو، هر چا. دغه لپاره که زما څخه په میراث دا پاتېږي ستاسو څخه هم باید صدقه جاریه یو کتاب پاتې. تاسو په دې کې پوره حصه اخیستلی شئ. اوس هم درته وایم اوس یې فی الحال واخلئ او که د چا په اوس نه پوره وروسته دې حصه واخلئ چې زما له طرفه څخه زما د ټولې کورنۍ لپاره دا یو کتاب وقف دی. زما چې څوک یې ګوري زما کورنۍ ته دې ثواب را رسېږي. د دغو ټولو کتابو ما دا نیت کړی دی زما پلار، مور، ورونو، خویندو ته، اکاګانو ته، اکا زامنانو ته، زموږ د فامیل د کورنۍ ما دا نیت کړی دی چې د دې ټولو ثوابونه ورته رسېږي. اول وار مې نیت کړی دی، بیا ګړی نه غواړي. اوس چې هر کتاب هر څوک راواخلي، مثلا ځینې کې ثواب یې غوته روان دي. دوی زما سره احسان کړی دی، ما هم د دوی سره وکړي. دوی زما سره ښه کړي دي، زه هم د دوی سره ښه کوم.
نو دې ته ستاسو توجه را اړوو. دا یوه خبره په ټینګار را اړوو. نور د دې کتابتون باید تاسو د باندې هم تشریحات وکړئ، خلک وهڅوئ او رایه ولئ علیحده د دې کتابو سره. تاسو هم دا کتابو ته راځئ، ګورئ او دا فکر مه کوئ چې دا نو څه کتابونه دي. د ځینو خلکو دا فکر وي چې دا خو ټوله قرآن شریفونه دي، دا مولوي صاحب د قرآن شریفونه څه به کوي. یا دلته یو کتاب داسې دی چې موږ ته په کار راځي، یو کتاب. په دې باندې زه ډېر ستړی سوی یم، د ډېرو لیرو ځایو څخه ما راټول کړي یو کتاب. لهذا د یو کتاب د یوې رسالې په ورکه مې ډېره سخته خوا بدېږي چې بې ځایه شي. او دومره مصرفونه مو هم ورته وکړل، دا هر څه مصرفونه، نور هم د دې مصرفونه زیات ورته کوو. خو دا ستاسو په مټ باندې نن ښکاره درته وایم، ستاسو مکلف یاست، تاسو پابند یاست. پر ما به احسان نه اچوئ، پر ما زه نه داسې څوک یم چې د یو چا احسان پر مولوي صاحب مې احسان وکړي. پر ما هېڅوک احسان مه کوئ، شخصي ما ته هېڅ شی مه راکوئ. زه دا درته وایم، هېڅ شی نه به احسان را باندې اچوئ. د دغه مرکز د دغه دین احسان پر تاسو باندې دی. دا هم درته وایم که څوک نه کوي خو هم نه بده. احسان به د دغه کتابو پر تاسو وي، احسان به د الله پر تاسو وي چې ستاسو څخه په میراث کې کتاب پاته سي، صدقه جاریه. خلاص تاسو مکلف یاست، پابند یاست، دا کار به کوئ، عزم وکئ او خامخا یې وکئ. په کورو کې ورته وایاست او لازمي ورته وایاست. انشاءالله تعالی کوو به انشاءالله. اوس مو کول، بیا مو کول، تر خپله وسه پورې منع نسته. زما یو مزاج دی، څو وارم ویل، یو طبیعت لرم، نه منع کوم نه طمع کوم. که چا څه راکول ورته وایم نه چې مې راکړه، او طمع هم نه ورته کوم. امید چې اوس نو دغه سړي جیب ته ګورم چې ودرېږ نو کړم که یا هېڅ کیسه کې که یې راکړل خدای دې خیر ورکړي، منع نه کوم، طمع هم نه ورته کوم، امید هم نه ورته کوم. بس دا یو مزاج او طبیعت د وخت څخه موږ ته کورنۍ دا راکړی دي مشران، چې د چا څخه هېڅ شی مه غواړي. استادانو راکړی دي. وروسته چې د علم ډګر ته را داخل سو کتابونه دپسې راکړي. د چا څخه طمع مه کوئ. د هر چا خپل ګور دی، خپل قبر دی، خپل آخرت دی، د هغه سره حساب کېږي. زه هم د دا کتابتون پر تاسو احسان نه اچوم. تر خپله وسه الله موږ موفق کړلو، د الله په توفیق تر خپله طاقته پورې دا کار وسو، نو الله رب العزت کې نور هم برکت واچي. او انشاء الله تعالی بله چهارشنبه به د دې ځای څخه بیان استکوو، مسجد ته به نقل کېږي. دا بل ویاړ او افتخار. انشاءالله پر روانه هفته کې دوشنبه به سي یا به بله ورځ سي چې بیا به انشاءالله د مسجد افتتاح هم کوو. بیا به په هغه ورځ انشاءالله بله دعا هم کوو د خیره سره. تر خپله وسه پورې مو د طالبانو، د محل والاو، د خلکو لپاره د مسجد انتظام هم کړی تر خپله وسه. خدای وس هر څه چې زموږ په وسه پر وس په مولمونه دي. نو بله چهارشنبه به انشاءالله تعالی ستاسو ترتیب به د موټرسایکلانو بسکلانو په دغه مدرسه کې وي، دننه وي، خو بیان به انشاءالله تعالی هلته وي. الله رب العزت یې و تاسو ته خیر درکړي. که چیرې تیزه خبره سوې وي ما معاف کړئ. زه پر تاسو باندې زړه لرم، و یار چاته نه سو ویلی، تاسو ناست یاست پر ته زړه لرم. زړه چې پر یو څوک پر یو چا لري هغه نه به دی. انشاءالله مشران مو یاست، ما ته یقینا محترم یاست. هغه سپین ږیري مشران دي، واقعا د زړه احترام کوم. او همزولي مې همزولي دي، په خپله همزولوالي کې احترام کوم. کشران خو نو کشران دي، موږ شفقت پر کو دي، احترام کوي. دلې داسې موږ طالبان ته هم دا مزاج جوړ کړی دي. زموږ په دې چاردیوالي کې عام اوضاع باید د شفقت وي. عام اوضاع دلته چې یو څوک رالی باید متاثره ولاړ سي، څه زده کړي باید ولاړ سي. الله رب العزت زموږ استاد څخه راضي سي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. بللوري فزل غوالم زکتا ته پوجړاشم، زکتا ته پوجړاشم، بلتا څوک نه لرم، خدای چاته پوجړاشم، خدای چاته پوجړاشم. پوشم اوس په حقیقت په ماضی یم شرمنده، پوشم اوس په حقیقت په ماضی یم شرمنده. د رحمت نظر کوا
زما پلوري یا الله ستا په ذکر شي هوسا زما د ژوند سخت صحنه د رحمت نظر کوا زما پلوري یا الله د رحمت نظر کوا زما پلوري یا الله یا الله یا الله یا دوم چې په جهاد کې پخلص لا سر سبحان پخلص لا سر سبحان ورسره مزلا تراشي خسکون او اطمینان خسکون او اطمینان خدای تل دی یاد وما پزړګي را سره خدای تل دی یاد وما پزړګي را سره د رحمت نظر کواز ما پلوري یا الله ستا په ذکر شي هوساز ما د ژوند سخت صحنه د رحمت نظر کواز ما پلوري یا الله د رحمت نظر کواز ما پلوري یا الله یا الله د تالیف او ژباړې څانګه نعمانیه نقشبندیه اسلامیه مدرسه کندهار